بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو د رجل ټي وي طرفنا محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن موږ سره موجود دی د روخانه منزل په حواله باندې زموږ چې کومه سلسله ده طاهر محمد صاحب د کرنل شیر کلی سره تعلق دی. ډېر نوموړی استاد راهنما زموږ او زموږ ډېر درون خوږ مشر او که زه یوه حواله ډېره بهترینه حواله تاسو ته درکړم نو هغه دا چې جهانګیر عالم یوسفزی زموږ ډېر بهترین ملګری، ډېر تکړه شاعر، ډېر سماجي کارکنو، ډېر ښه دوست زموږ د هغې والد صاحب دی. طاهر محمد صاحب تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک؟ ټیک ټاک بالکل. طاهر محمد صاحب دا راته لږ ووایئ چې تاسو چې کوم پیدایش دی که نه نو دا تاسو تاریخ راته لږ شان ووایئ او ستاسو کلی بنیادي یعنې ستاسو پیدایش کوم ځای کې شوی؟ اچھا جی، 1956 31 میں ما پیدائش ہو کرنل شیر کلی کی او رزړ تحصیل رزړ. ها خی نو تاسو بیا بنیادی تعلیم کوم ځای کې؟ بیا خپل کلی سکول کې ما میټرک وکړ. خی نوې کلی سکول او جی او دا هغې نه پس بیا چې دی نو موږ کالج ته لاړو. خی ما د صوابیا کالج کې کوهاټي کالج کې خی هلته نه موږ بیا دغه شو نو موږ یې وویستو څه مسله راغلې وه پکې بیا موږ مردان کالج ته لاړو. هلته نه بیا چې دی نو موږ بیا ما اف ای وکړه او د هغې نه پس چې دی نو ما اپارټمنټ زما وشو بیا په دې ټیچر لاین کې نو هغه د بارام کلي لومړی استاد شوم. د بارام کلي چارسدي؟ نه دا نوخار کې. نوخار او چارسدي مینځ کې؟ او دغه مینځ درمانه کې کلی خیشکو سره خوا خیشکو سره خوا کې بالکل هغه کې زه استاد شوم. جی نو محمد صاحب نوم یې زموږ د پلار د تره زوی و. د هغه زما ډېره رهنمایي وکړه، الله دې هغه اوس وبخي. صحیح. نو هغه ما ته وایي چې به امتحانونه ورکوه، ما به امتحانونه ورکول او جی او دغه شان بیا ما امتحانونه ورکول. ما ام ای اسلامیات وکړو، ام ای پښتو مې وکړه، ام ای اردو مې وکړه او بیا ټریپل ام ای دا بیا د هغې نه وروسته ته پي اف څه کسان راغلي وو، موږ 14 اګست مناوه و. په هغې مناوو کې پی اف نه څه کسان راغلي وو، میجر و پکې یو پکې څوک سکواډ په دغه سکول کې بارام هغې سکول کې بسونه یې ودرول. زموږ پروګرام ته هغې کېناستې، ډېر زیات خوشحاله شو او هغې پکې بیا یو تقریر پکې وکړو، یو میجر هغه تقریر وکړو، بیا زموږ ماشومان له انعام ورکړو او بیا دلته نه هغه ولګېد چې بای دا سړی کار څنګه دی، زه یې پي اف ته راولم. زه پي اف سکول ته لاړم، هلته زه پرنسپل شوم په رسالپور کې. رسالپور کې ما سره سکولونه 2-3 سکوله وو، راسره د هغې انچارج وم او بیا هلته چې ونه زما سټیټسټک سبجیکټ و، ما به د پي اف کالج کې بیا به سبجیکټ پړاوه، یو پیریډ له به تلم او ما سره به ټیوشن و پکې، هلکان به راتلل پکې او بیا چې دی نو بس هغې سره وم. بیا ډېر په دغه باندې زما پلار خفه و چې بهي ته کلي ته راشه، هلته ما ته تکلیف دی، زه اوس نه شم کولی، کارونه دي که نه زمینداری کار و. بلکل صحیح. نو هغه بیا زما په 1994 کې زما ټرانسفر بیا وشو دلته صوابی ته. صوابی کې کوم سکول؟ صوابی کې زه پاګڼی سکول ته لاړم. پاګڼی سکول کې چې دی نو ما بیا 2 کاله تېر کړه او دلته نه موږ یو پی ټي ټیم جوړ کړو، بیا جمناسټیک ټیم جوړ کړو، ډېر ښکلې د هغې دا پی ټي او جمناسټیک تاسو خبره وکړه دې طرف ته څنګه؟ دا زما په دې پي اف کې زه وم هلته موږ کولو، هلته موږ د ټریننګ هم هلته کړو، بیا هلته چې نو هلکان باندې موږ کولو، ډېر ښکلی پروګرام باندې. په نوخار کې زما نه چا نه پی ټي ګټلې وه د دغه 5 که 6. دا خبره ما اورېدلې وه که نه، ځکه ما وایي چې جمناسټیک او پی ټي تاسو بطور ماهر. نو بس هغې زه پاګڼی سکول ته لاړم، صالح لالا نوم یم، هغه دغه پی ټي و. نو هغه ما ته ټولې هغه حواله کړه، موږ هغې کې بیا چې دی نو دومره ترقي موږ وکړه چې موږ پی ټي، جمناسټیک، نعت، ملي نغمه، کوبي ترانه، دا ټولې موږ وګټلې. موږ لاړو بنو ته او په بنو کې چې دی نو موږ ایوارډ واخیستو او بیا د هغې نه پس بیا په 2004 کې چې دی نو زه مانیری های سکول ته رالم. هلته چې دی نو زما اردو سبجیکټ و، هلته مې انګلیش مې هم و، اردو مې هم و. بیا اردو چې زموږ استاد پرنسپل چې و ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر اپریشیټ شو. هغه وویل چې بهي داسې چل دی چې یو ورځ موږ دغه ټیچر ډے مناوېده نو په هغې کې ټیچر سلام ټیچر په ټول استادان بلا شی راغلي ناستو زموږ په هغه حال کې. دا پرنسپل صاحب وویل چې بهي زه سلام طاهر صاحب ته کوم چې بهي زموږ د سکول د چې هر څومره امتحانونه شوي چې زموږ د ریزلټ د 100 نه کم نه دی راغلی. نو هغه سلام ما ته وکړ. دغه سکول کې تاسو تقریبا څومره وخت په مانیری کې؟ 10 کاله ما هلته زیات تر ټایم تاسو مانیری کې تېر کړی. هلته نه پی ټي جمناسټیک زموږ نه چا په ضلع کې څه نه وګټلي، ټول عمر به زما مقابله وه، موږ به ګټله. باقي په سبجیکټ باندې
انګلیش هم زما و او جی او سره دې پکې زما دا میتس هم پکې و. خی خو زه په دې میتس ډېر نه پوهېدم. زما زوی چې و جهانګیر عالم نو هغه نه ما زده کوله، جی اثار به ما ښوول، پیپر به ما ځان سره دغه کړ ګڼ او ما اثار هغې زده کړم. ما ته ډېره ګرانه وه. صحیح صحیح. او انګلیش اردو له او چې تاسو انګلیش او اردو او پښتو او هغې سره مې اسلامیات هغې کې زما دغه خپل مهارت و. او جی او بیا هغه کې چې دی زموږ پرنسپل صاحب چې و نو په هغه کال باندې چې دی نو دا حقاني صاحب چې و نو دی وزیر تعلیم و او دته موږ MMA ګورنمنټ او MMA ګورنمنټ نو په هغې کې چې دی نو په دې کالج کې څه پروګرام و نو په هغې کې چې دی د مال یو هېواد راکړه چې بهایي زموږ هلکان موږ بوتلي وکړي ډېر ښه پرفارمنس وکړو. جی بیا کله زما چې دغه کېده نو دغه ټیچر ډېر باندې هغه دغه وکړه بهایي ما له بابا یې اردو خطاب راکړ چې بهایي لکه دا ډېر ښه زموږ ټیچر او چې لکه څومره رزلټ به ډېر ښه راغلی. ډېر ښه به راته. بیا چې دی نو په 2013 کې زما ټرانسفر شو منصبدارو ده. او بیا د منصبدارو پرنسپل جناب کندل شیر صاحب چې و نو هغه هم مال یو ایوارډ راکړو. سکندر شیر صاحب کندل شیر صاحب او جی او کندل شیر ورو هغې مال یو ایوارډ راکړو. او د هغې نه وروسته چې دی نو بیا زما چې کله ټرانسفر ما دلته ما ریټایرمنټ واخیست. منصبدار سکول نه تاسو ریټایرمنټ واخیست. او هغې استادان ټول راغونډ شو نو هغې ماله د قرآن شریف څو کتابونه ما د قرآن شریف په نسخې راکړې او څه کپړې مپړې اخیستې څه ډېر دغه مغې وکړو چې تاسو ښکلی وخت تېر کړی ورته. او نن هم هغې سره زما ډېره ښه رابطه ده. وروري مې ده ورسره. بیا په 2017 کې دا د ګنې الحق صاحب نومې دی هغه ما پس کې یو ځل دوه ځله راغی چې باید زموږ سکول ته پرایویټ سکول یې پرایویټ سکول یې مسلم پبلک سکول چې و او جی بس اوس په هغې دا اردو پړاوم او خپل کوشش مې دی چې د خپل پیریډ څخه صحیح واخلم. کوشش مې دی د پخوا نه ما دې سره مینه هم ده او زما یو ملګری دی رحمان ګل استاد نومې دی. نو بعد یو چې ما ته څه تکلیف راشي نو هغه نه زه تپوس وکړم حالانکې هغه دومره کوالیفاید نه دی خو ذهني طور باندې هغه ډېر تېز دی. نو ما ته ډېرې ښې او لکه د اردو او مهارت هغه شته ډېر زیات شته. تر دې پورې چې د الفاظ معنو کې د بال تپوسونه ترې وکړم نو قرآن ویلی دی ترجمه یې کړې ده نو باید ټکي د عربۍ کې ډېر هغه ما ته زر د هغې جواب او اردو خو لښکر دی په هغې کې خو بلا ژبې دي او بلا ټکي دي نو باید د هغه حساب کتاب ښه جي بس طاهر صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو ډېره زیاته شکریه چې تاسو موږ ټایم راکړو رجر ټي وي لپاره او زموږ سلسله روښانه منزل په آخر کې ورکوټ شان پیغام د اوسني چې کوم تعلیم دی یا نظام دی یا د ظلمي دی زموږ ورکوټ شان پیغام هغې لپاره یاره زما خو دا پیغام دی خاص کر د ماشومانو دپاره او بیا د استادانو دپاره مې هم یو پیغام دی که چېرې زموږ دا معاشره کې د ایم پی اے ایم این اے نه دا خبره ختمه شوه او ای ډي آی او ایس ډي او پکې پاور شو لکه خپله محکمې ته میلاو خپله محکمې ته دا هر څه پاور میلاو شو زموږ نظام تعلیم به بالکل ایون شي او که نه دغه ایم پی اے ایم این اے کاتی که نه دا چې څنګه ړانده میان دي او خړې اوبه دي دا هم تکه شان روان دي. بهر کې د پبلک سکول زه دغه ځکه کوم ډېر زیات چې ما ولیدل ما خپل ګورنمنټ سکول مې ما په خپله 8 پیریډ اخیستي دي 9 مې اخیستي دي چېرې په زندګۍ کې د ما کم پیریډ لګېدلی خو زه دا وایم چې یاره د پبلک سکولونو والا کوم محنت چې کوي نو ټولو خو نشم ویلی خو د البدر او د المسلم نن چې د هغې کومه مقابله ده یو قسم لا بیا زموږ د سکول د المسلم چې کوم محنت کېږي په هغې کې که پایک صاحب دی که نثار صاحب دی 24 ګنټې د ماشوم په حق کې اړمي او زموږ سره ښه کوآپریشن دی. نو زه وایم چې یاره دې له خدای ژوند ورکړي سره زموږ چې یاره دې ماشومان مونږ ښه تربیت وکړو او ګورنمنټ ته دا مهرباني کوم د دې لپاره ما یو پیره په اسلام آباد کې بیس ویسټرن یو دغه خدای پاک یو هوټل و په هغې کې موږ درې یو سیمینار کړی په هغې کې ما دا خبره کړې وه په انګلیش کې زما پیپر ریډینګ و نیمه ګنټه په هغې ما باندې کوېسچن هم شوي په هغې کې صرف دا یو خبره ما کوله چې بهیر زموږ د ایجوکیشن نه که ایم پی اے ایم این اے ووته نو زموږ ایجوکیشن والا که ایس ډي او دی که ایل سی دی که ډي او دی د هغې ته خپل مقام میلاو شي سره خپل پاور وي زموږ ایجوکیشن به صحیح او که نه دا نه دا هم دقه شان روان وي چې کوم کله په یو ځای راځي کله په بل ځای راځي کله په عمران خان وایي چې ورګه پلانې شی په لګو ما ډینګلې دا په دغې نه کېږي دا هم دغې د خپل پاور په کار دي د خپل پاور میلاو شي خپل کار وکړي موږ به زموږ د په وخت کې چې کله زه استاد وم لومبې استاد شوم نو د ایس ډي او د ای ډي او
ASDO چې به هغه به یو سړی ترانسفر کولی شو هغه به له سزا ورکولی شوه نن هغه اجازه نشي کولی بې لاسو بې خپو یې تړلی شوی دی که نه ځکه زما یو پیغام دی که دا وشي چېرته او کوشش دا دی چې یاره زموږ دا ماشومان چې کوم دي چې دي مو ښه تربیت کړو خو یو خبره مې دا ده چې د پبلک سکولونو دا کتابونه ډېر زیات دي دا چې داسې لږ کم شي لکه پخوا په شان بوج ماشومان کم بشي که نه او ډېره مننه الله دې خوشحاله ډېره زیاته مننه طاهر صاحب نن موږ سره په پروګرام روښانه منزل کې مېلمه رجل ټي وي او محمد علي جوهر قدرمنو یقینا چې تاسو خبرې ترې اورېدې زما د یقین دی چې طاهر صاحب کومه اخره کې کومه موږ خلاصه خبرو بیانو تاسو ته چېرې د MPA منې چې کومه مسلې دي چې دوی د انټرپشن کوم کوي او دوی هغه مسلې جوړوي چې دغه ختم شي او محکمې ته خپل طاقت میلاو شي یقینا چې زموږ ایجوکیشن سیستم به ښه کېږي او دغه شان بیا بل تجویز دی که هغه سرکاري سکولونه دي او که هغه پرایویټ سکولونه دي ټول هغې کې نن سبا راکاپی کتابونه ډېر زیات شوي دي غټ غټ بوجونه دي او هغه که زه ووایم نو هغې په ګرانه باندې د ماشومان هغه بوج ځان باندې راړولي وړي نو که دې باندې لږ شان غور وکړی شي نو یقینا چې دا مسلې به حل شي ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه